د یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 12مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 111 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8م آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسې هغه رانه ولئ نو له ما سره ستاسې لپاره څه غلن نشته، بلکې تاسې به ماته نږدې هم رانه شئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هغه وویل موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غریب په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کېږدي. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کېدای شي چې بیا راشي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو ویې ویل پلار په راتلونکي وخت کې موږ ته غله نه راکوله کېږي، نو ته زموږ ورور له موږ سره ولېږه تر څو چې موږ غله راواخلو رایې وړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. پلار ځواب ورکړ آیا زه پر تاسې باندې د ده په باب هماغسې اعتماد وکړم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی؟ الله ډیر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بیا کله چې هغوی خپلې څټې پرانیستلې نو ولیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړی شوی دی. دا یې چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو، ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړی شوی دی. نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو، د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو وخ بار به نور هم زیات راوړو. دغومره غله به په آسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. د هغو پلار وویل زه به هیڅکله هغه له تاسې سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ، مګر دا چې تاسې چیرته محاصره کړی شئ. کله چې هغه ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زموږ پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیا هغه وویل زما زامنو د مصر پایتخت ته له یوې دروازې منه نه وځئ بلکې له بېلابېلو دروازو ورشئ خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسې نشم ژغورلی د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دې وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او پیښه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بېلابېلو دروازو نه ورداخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه بېشکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهیږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته یې وویل چې زه ستا همغه ورور یم چې ورک شوی و اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود بیا یو آواز کوونکي نارې کړې ای کاروانیانو تاسې غله یئ. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هغوی را وګرځېدل پوښتنه یې وکړه ستاسې څه شی ورک شو. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. د باچا نوکرانو وویل موږ د باچا جام ورک کړی دی او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو وخ بار مکافات دی دا به زما په غاړه وي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. دغه ورونو وویل په خدای قسم دی تاسې ښه پوهیږئ چې موږ دغه هېواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غله نه یو. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغه وویل د هغه سزا د چا له څټې نه چې څه شی راووت هغه دې خپله په خپله سزا کې وساتل شي زموږ په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء
وفوق كل ذي علم عليم. نو یوسف له خپل سکني ورور نه مخکې د هغو د څټو په لټولو پیل وکړ. بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شی په لاس راوړ. په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ. د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنې د مصر په پاچایي قانون کې خپل ورور نیولی وای، مګر دا چې الله همدغسې وغواړي. زموږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو، او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. دوی ویل که دی غلا وکړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. له دې نه مخکې د ده ورور یوسف هم غلا کړې ده. یوسف دا خبره په زړه وزغمله، خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ. صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسې پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوئ، د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهیږي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هغوی ویل ای د اقتدار واکمنه عزیزه، د ده پلار ډېر زیات سپینګیری سړی دی. ته د ده په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه، موږ تا ډېر نیک زړی انسان وینو. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف ویل خدای ته پناه وروړم، بل څوک موږ څنګه نیولی شو که موږ هغه څوک پرېږدو چې موږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو موږ به ظالمان یو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل ایا تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستې ده، او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسې ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ماته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسې لاړ شئ خپل پلار ته ووایئ چې پلاره ستا زوی غلا کړې ده، موږ هغه په غلا نه دی لیدلی، څه چې موږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو او د غیبي پیښو مخنیوی خو موږ نشوی کولی. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې موږ پکې یو، له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې موږ ورسره راغلي یو، موږ په خپله وینا کې بیخي ریښتوني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم
أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. پلار د دې سرګذشت په باب وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه پرېښولې ده. ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي. هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیا یې له هغو نه مخ واړو او ویې ویل چې هی یوسفه هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. زامنو یې وویل د خدای لپاره ته خو تل همدا یوسف یادوي. د دې وار را رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هغه وویل زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوا نه چې څنګه زه خبر یم تاسې نه یاست. زما زامنو لاړ شئ د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوئ. د الله له رحمت نه ناامیده مه اوسئ. د هغه له رحمت نه کافران ناامیده کیږي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زمونږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده. ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات راباندې وکړه. الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. د دې په اورېدو یوسف نور ځنډ ونه کړ. هغه وویل ایا تاسې ته د دې څه معلومات شته چې تاسې له یوسف او د هغه له ورور سره څه کړي وو کله چې تاسې ناپوهان وئ؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هغوی ټکان وخوړ ویې ویل آیا ته یوسف یې؟ هغه وویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پر مونږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کیږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی ویل په خدای قسم چې تاسې ته الله پر مونږ باندې فضیلت در بخلی او په رښتیا چې مونږ خطاکاران. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسې کومه پړه نشته. الله دې تاسې ته بخښنه وکړي. هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی.
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زی زما دغه کمیس در سره یوسئ او زما د پلار په مخ باندې وغوړوئ. د هغه بینایي به بیرته ورکړه شي او خپله ټوله کورنۍ ماته راولئ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنې ساده شوی یم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. د کور خلکو وویل په خدای قسم ته لا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودایي توپ کې غورځېدلی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیری راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلې چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهیږم چې تاسې ورباندې نه پوهیږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ټول وویل پلاره اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه په رښتیا چې موږ خطاکاران. هغه وویل زه به له خپل رب نه ستاسې لپاره بښنه وغواړم هغه ډېر بښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نو کله چې دوی یوسف علیه السلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپله ځان سره کېنول او خپلې ټولې کورنۍ ته یې وویل زئ اوس ښار ته لاړ شئ که د الله خوښه وي نو په امن او په بېغمۍ سره به اوسئ. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ښار ته له ننوتلو وروسته هغه خپل مور پلار پاڅول له ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بې واکه په سجده ټیټ شول. یوسف علیه السلام وویل پلاره دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راویستلم او تاسې له بېدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځه فساد اچولی و. واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي. بېشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای زما ربه
تا ما ته حکومت را کړی او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهېدل را زده کړي دي. د ځمکې او اسمان هستوونکیه، همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست یې. زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دغه قصه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو. که نن په هغه وخت کې خو ته موجود نه وي چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې، دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. په ځمکه او اسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. زیاتره له دوی نه الله مني، خو په دې ډول چې له هغه سره نور شریکوي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا دوی ډاډه دي چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی ونه نیسي یا به په بېخبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ورباندې را نشي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده، زه د الله لوري ته دعوت کوم، زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم، او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ای محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لیږلي وو هغوی هم ټول انسانان او د همدغو سیمو له اوسیدونکو څخه وو او د همغو لوري ته مونږ وهیلي وو. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نشي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړنلاره غوره کړه. آیا اوس به هم تاسې نه پوهیږئ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامیده شول او خلکو هم دا وانګیرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي، نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله. کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چاته چې زموږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکینیو خلکو په دغو قصو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی. دا څه چې په قرآن کې بیانېږي دا سختګي خبرې نه دي، بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.